د غزني امنیتي مسؤلین په دې ولایت کې د 80 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور د 2 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د غزني امنیه قومندانۍ د شهره کنډک مرستیال مولوي محمد سالم انس وایي نیول شوي کسانو دغه اندازه نشه یي توکي په ماهرانه توګه په یوه روم ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې له کابل ولایت څخه یې هلمند ولایت ته ولېږدوي. خو د غزني ولایت د روضې کوتل په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. دا مواد مخدر په نامه د تریاکو له کابل ولایت ته هلمند ولایت ته انتقالېدل چې د لویې لارې ساتونکو ځواکونو د روضې د کوتل په چک پاین سره له 2 نفرو چې په یوه روم موټر کې په خورا تکتیک سره جای په جای سوي وو 80 کیلو مواد مخدر دي چې د روضې د کوتل په چک پاین باندې ونیول. د غزني امنیتي مسؤلین په دې ولایت کې د بشپړ امنیت او له قانون ماتونکو سره د جدي مبارزې ډاډ ورکوي او له خلکو هم غواړي چې د ښار د نظم او انضباط په ساتلو کې ورسره همکاري وکړي. موږ هیڅ کله نه غواړو چې چاته اجازه ورکړو چې دغسې د شریعت خلاف کار وکړي یا داسې د مسلمانانو په ضد باندې وي چې مسلمانان دغسې په ناروا کار اخته کړي. د دوی موږ پوره مخنیوی کوو او ولس ته پوره ډاډ ورکوو 100% انشاءالله دا ډاډ ورکوو چې د دې مخنیوی موږ کړی ده هم یې کوو او ولس ته انشاءالله موږ له ولسه دا غوښتنه کوو چې له موږ سره ولس بیا هم په دغه برخو کې له موږ سره همکاري وکوي. ورته مهال د دې ولایت اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو د کړنو ستاینه کوي او زیاتوي چې د دغسې کسانو نیول او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی کولی شي په ټولنه کې د فساد د له منځه وړلو لامل شي. 100% راضی هستیم، امنیت برقرار است دیگه. هر روز مواد مخدر گیر میشه، این مواد مخدر جوانا دیگه بازارزی دیگه این مواد مخدر آغوشته نمیشه. به 100% راضی هستیم. د یادونې وړ ده چې 3 ورځې وړاندې هم د کابل کندهار پر لویه لاره امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې 140 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تړاو د 3 کسانو د نیولو خبر ورکړی و.